الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتم والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، وای کچیر دا انسانان مسلمانان په دې خبر سو چې اذان کول څونه لوی ثواب دی، څونه لوی اجر دی، او یا په اول صف کې منځ کول، اول صف ته ځان رسول، دا څونه لوی ثواب دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که ودی ته اذان نه رسیدلی، که ودی ته اول صف نه رسیدلی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی به قراندازی کولای. قراندازی به دا کولای چې سحار اذان تاو کوي، نن د ماپښین اذان زما دی، ماپښین اذان تاو کوي، د ماجګر اذان پر ما دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچیر د انسانان مسلمانان د اذان په ثواب باندې خبر سي چې اذان کول څومره لوی اجر دی، څومره لوی ثواب دی او څومره لوی عبادت دی، نو به انسانانو پر دې قراندازي شروع کړي وای، جنگونه به پر کولای چې یارا نن اذان چې دی اغزما دی. دا بل حدیث دی، پیغمبر علیہ السلام فرمایي لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. رواه احمد. پیغمبر علیہ السلام فرمایي وای کچیر دغه د اذان په ثواب خلک خبر سوي وای یا خبر سي وای توري براو باسي، یو د بل په تور سره ووي، یو به وای اذان زکوم، بل به وای اذان زکوم، وتا ته اجازه نه درکوم، که صرف د اذان په مقصد په ثواب په عبادت باندې سړی خبر سي. اوس ګوره موږ چې عزیزانو علم د خوا ډېر کمزوري، خاص کر عجمیان چې څنګه دي، خالي دا کله کله یو پیښه سوي دا انا لله و انا الیه راجعون، دا میانو څه کله کله موږ واورو، داسې غلطۍ پکې وکړي چې ګر سره څه ضرورت تر پیښو تا ته چې تا دونه غټ انا لله چې دی هغه تا وایي، بس دی په نامه ډېر خوشحاله کېږي، بس په ظاهره دا ښکاره کوي چې زما ما ډېرې خبرې زده دي. بیا خاص کر د ملایانو تبلیغیانو علماو پر مخ باندې قطعا نه ده پکار، قطعا یې مه وایه، یو تورې به در څه غلط شي. یعنې پرون د یو سړی دی ښه غټ سړی و، ډېر غټ سړی و، ما راته ویلی لا اله الا الله محمد رسول الله. یاره زه ډېر حیران شوم، ما ویل دونه مشر سړی دی، دونه وخت پر تېر شوی دی، دی در اوسه محمد رسول الله او محمد رسول الله نه سره پېژنې، نه فرق یې نشي کولی. په اذان کې محمد رسول الله دی، اشهد ان محمد رسول الله، په کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله دی. چې یو سړی د درو کالو څه په کلمه باندې مطلب شروع شوی دی، کلمه یې زده کړې ده، او در اویا کاله د ده کلمه نه سي زده، نو د لمانځه بیا څه حال دی؟ خود د لمانځه بیا څه حال دی؟ د ده به د قرآن د تلاوت څه حال دی؟ د ده به د دعای قنوت څه خیال دی؟ د ده به څونه عجبه خبره ده عزیزانو. هر سړی په هر خبره کې دومره کوشش کوي چې د کم فیلډ دی د هغه دی ماسټر دی. اوس موږ مسلمانان یو، باید د مسلمانۍ موږ مشران جوړ شو، لیکن کلمه می غلط ده، اذان می غلط، اقامت می غلط، د قرآن تلاوت مسه کولی، اتحیات مسه ویلی، دعای قنوت مسه ویلی، دا ورسره کم خبره ده. خو په دنیا کې به یو سړی داسې نه ښکاره چې شپېته کاله یو کار کړی هغه دی غلط کوي، لیکن یو لمونځ دی، یوه کلمه ده، یو عبادت دی چې هغه دی غلط کوي. نو خو چونکې دی ضروري نه ګڼي، دی لازمي نه ګڼي، دی مهم و اهم نه ګڼي، نو څه کوه یاره پروا نه لري، خوا دې زه د 40 کالو څه کوم، نو څه سوي دي، نو دا خو بیا په قبر کې در معلومیږي چې څه سوي دي، هلته به درک چې دی هغه در معلوم سي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي که چیرې دا خلک د اذان په ثواب خبر سو، یو د بله به تورې سره راواخلي،
یو وای زما وار دی ز اذان کوم، بل وای یا زما وار دی. نو خو معلومه ده عزیزانو چې دا یو ډیره لویه مهمه مسله ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي کچیر مسلمانان په دې باندې خبر شول، کچیر بیا څونه ډیر داسې ملګری ستا یاران ستا اذان یې ګرځل دی زده، اذان یې نه دی زده. اذان ځکه کله کله ملګرو ته وایم زه ته څه شنیانځ غلی په ملایانو باندې دم پر وکړه، ولې ته نور باندې کوې؟ که ته وایې یاره مولوي صاحب د مولوي صاحب په خوله کې ډېر لوی اثار دي، انو دی وکه مولوي صاحب یو وار الحمدلله پر وایي ته 10 واره پر وایي دا کار خلاص. نو 10 یو خو به سره برابر خو دا اوس کومه دنده ده چې دی، یعنی خبره دا ده چې سړی په خپل لا علم سي جاهل سي لار جن ورک سي بیا خالي ورته ګوره په ځان څولو به کوي په جهان څولو به کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څونه ډېر خلک ستا اذانونه نه دي زده، اذان یې نه زده. کله په مجلس کې موږ ځای ولاړ شو، موږ ته ورسره اذان وکړ، بس منځ وو بس ولاړ په داسې شو تل د جمعه سلام ګرځي دی راځي دی و اذان څه د خلاصېدو د پر ده کړ دی و اذان. څنګه مؤمن یې څنګه مسلمان یې؟ مسلمان خو د ورځې ما ته 15 اذان خامخا اورو، 15 اذان چې د ورځې سړی 15 واره یو شی اوري نه زده کوي، نه زده کیږي. دا په قبر کې بیا ځای په قبر کې ډېر زوره پرچا درکې او پرچا ته څنګه حل کوي نو او دا غپ خو نه ده یار، دا خو لاکه غپ ده مذاقم والله کدی. نو لہذا د الله رسول فرمای کته سود اذان په ثواب خبر سواس یو د بل په تور سره ووهي، یو د بل په تور سره راو باسي، یو ازما وار دی بل ازما وار. صحیح سره او زموږ په دې خبرو ډیر غشتري عاشق توا پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې اذان کړی کې نو کړی، کله کله اس کابل سمې والد میسج را کړی مولوی صاحب پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې اذان کړی وو، اذان کړی نه کړی دا ستاسو ژوند سره تعلق لري. اوس که یو مؤذن دا وایي مطلب 10 کال اذانونه کړی دی، هغه یاره والله په زړه کې دا خبره راګرځي چې پیغمبر علیه السلام مبارک کله یو اذان کړی دی، نو به وایي و یا دا تا ته به څنګه در پیښ شوله؟ عزت نه دی، په مقصد نه پوهېږي، په غرض نه پوهېږي، هغه به مقصد خبره چې کومه ده په هغه پسې ځغلي. پیغمبر علیه السلام وایي اذان کړی دی که نه دی کړی؟ نو لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لو یعلم الناس ما فی النداء، کچیر دا انسانان خبر سو پدې چې په دغه اذان کولو کې څو ثواب دی څو اجر دی. دا لوړ بټن بند کړه واړه بند. نو کچیر پیغمبر علی السلام فرمایي نو معلومه خبره ده چې دا اذان به ډیر غټ ثواب لري او ډیر غټ ثواب درشتیاو دون ثواب لري. پیغمبر علی السلام فرمایي مثلا اوس په مدینه شریفه کې مسجد نبوي کې مؤذن اذان وکړي، صحیح مسجد نبوي کې مؤذن اذان وکړي، اذان چې وکړي نو څو خپل کوی انسانان منزل راځي او د الله رسول فرمایي و د مؤذن ته د هر نمازي جلا ثواب ملایوي. که یو لک کسان منزل راغلی وو دا یو لک منځونه ثوابونه نه دي، الته یو منځ په 50000 سره دی او دا مؤذن ته الله ثواب ورکړي. ازمش خلک دې ځای ولر شي یاره مؤذن جوړ ولې و یاره دا څنګه جوړ و ولکه خوند را کړی دی و دې چې ته نه ګورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امسایه دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور د مسجد مؤذن دی. دا ټول خبرې شاته وګرځي یاره ولنوځل ولې و خوند نه کیرا څو ډېر زموږ خلک ستا څو ډېر بریالویان په دې حالت منځ کوي وای دا وابیان ایز موږ هغه په دې نه کوي وای اجر ورغلی ابر زیرا ته مولوی صاحب موږ مسجد مولوی صاحب هم بیا ویل هغه ول ما ګرد دنیا ته چیلنج ور کړی دی چې په دا مکه شریفه کې دا وختي چلمنځ کیږي نه خو منځونه د ماځګر منځ وختي کیږي پر 4 بجې مثلا کیږي په ګرد دنیا ته ما چیلنج ور کړی دی جواب ماته نشره کولای دا نه صحیح کیږي یاره دنه په سارا کې د پښن په اخر کې مال دا غزلت دی بس چې خدای دغه فرق کړي دا غزلت دی بس دی چې خدای دونه ذلیل کړي ګرد دنیا ته چیلنج ور کړی دی دا وختي المنځ خدای استغفر خلکو په دماغو کې دای خبرې نو داس مله کې چلته ورځي ویا ژړیا وایله دا ولې اعزاز منځنه پسې کوم اثره که سودې توځخ مرتلې په قران او ستام حق دي چې سره ورس صحیح سو که سودې توځخ لرتلې په قران ستام حق دي چې سره ورس کنه نو پر دا خبرو دا تنده پر دا غځې پرېښتا خبرې سره نه سره صحیح سو نو خبره دا الله رسول فرمایي اذان ډیر ثواب لري او بیا چې په مکه معظمه کې مؤذن اذان وکیا
لس لکه شل لکه کسان لمانځل را روان، شل لکه کسان په حرم شریف کې لمونځ وکړي. یو لمونځ په 1 لک سره دی، هلته په جمعات سره په 22 لک سره دی، په روزه کې یو په 80 دی. ځخو لاړه خبره دا د مؤذن ته الله ثواب ورکړي. دی څه وایي؟ وایي ژر ولې او خندې نه راکوي. یو خري یو شنه خري، او شنه خري خو ما ته ښوولي دي. خپل به اذان نه زده، قامت نه دی زده، کلمه نه دی زده، دی توبه استغفر الله. عجبه مخلوق خدای پیدا کړی په دې روی زمين. او عجبه دا د ګر جهان ټیکاس مرسته د اسلام. وای که اسلام نو په پښتنو کې دی، که دین وو نو په پښتنو کې دی، دی وای که خرطوبي و نو په پښتنو کې ده، که بیا عقلی و په پښتنو کې ده، او که جهالت و هغه په پښتنو کې. تی بیا سره مولوی صاحب پښتانه دی یاد کو زما ملګری دی. نو دی وس دریم واده کول وای، دریم واده. په دریم واده کې راولاړ سو خپل دوی کښنی لونه دی، یو به د 2 کال، یو به د 6 کال، یو به د 8 کال. دا یو سړی ترکی وای دا ستالور ما ته راکه، زبد ازما دوی لونه و تا ستا و 2 زامونه ته درک. پښتانه څنګه دي؟ صحیح سو پښتانه څنګه دي؟ ابرز پرونی مولوی صاحب را څنګه میسج را کړو. مولوی صاحب دلته زموږ پاته یو پیښه میشه سوي ده، بس اوس دوی لونه پکې ورکیه. په دې سوي ده یو پیښه راغله ده، بس اوس په جرمانه کې دوی لونه ورکیه. دوی لونه په ګر دنیا کې انګريز دا کار کړی دی، سندیانو دا کار کړی دی، پنجابیانو دا کار کړی دی، د اسلام ټیکدارانو دا کار هر ورځ کوي. او حال دا دی مولوی صاحب کې نه چې وجدي دوی کوي. ګناه تا کړی ولا قتل تا کړی وو، زنا تا کړی ولا، او زور تر لور وته ولې وځي. نو خلاص قانون نستا دا چې اسلام وای قانون وای د حضرت عمر فاروق خبره وای ګناه ما کړی د زما لور ته څه د پر سزا ملاویږي. ګناه ما کړی د زما لور څنګه به زرا واخلم د 2 کال لور مې د خور مې د ورېره مې د زید شپې 2 کال وسړی ته ورکوم. لږ مې کړی دی، لږ مې کړی دی په دې دنیا کې. الله ذلیل کړی هم تر ګټ دنیا مر ذلیل خار ذلیل تباہ برباد. څه حال مې دی خلک. او قسم په خدای مال پرونی وسړی راغلی ماشام ز الحمدلله. اوس نو بده خبرو مې سړی څنګه خبره وکي. مال جړه په ډیر وخت نه راځي، بیخي ډیر بیخي د عرفات میدان نه یو ډیر د قاری ابي برهمان صاحب دوانه یې جړه نه راځي. په خدای قسم ماشام چې دوه ماته خپل کیسه وکړه، د ماته د ځان د خپل کوروالا او د خپل پلار کیسه وکړه، والله ما وجړ. دا د کوروالا د پلار وريره هم ده، د پلار وريره هم ده. ما ویلې د دې د مثال دی یو سړی چې خپل مور لره نعوذ بالله الله سبحانه د دې چشت یو سړی چې خپل نور لره الله سبحانه هم دغه معنا د عبد الله بعد پر پرته لکېږي. کاپم جوړه کړي پښتانه دي، پښتانه دي کوم چش مې نه دي کړي، سم مې نه دي کړي. بس نو خدای دغه ذلیل کړي هم دغه به مس ذلیل هم کی. نه د باچا خان پر فلسفه روانو، نه د امام ابو حنیفه پر لار روانو. بس خپل یو لار ده د خرطوبي ډک لار. بس څه تشبيه څه رواجي لنګوټه څه ژر، بس دا درې د دې پاسپورت دی، د مسلمان هم دی، مؤمن هم دی، مخلص هم دی، مجاهد هم دی، تبلیغی هم دی، شسړی هم دی، اسلام هم پر د ولاړ دی. په ټول پښتنو کې دا راوښه است. یو 2 کسان د قندار غماسي واچ خپل خور ته اکور کړی دي. دا خلک خپل خور ته اکور کوي، زوی په زور جن غواړي، په زور وستا پلار به راوړي بابا ته وای، او خورې ورېړی والا تور کړی دی، د شاپینګ سنټر لري. خورې ریړی والا تور کړی، رکشې والا تور کړی، بیا څه چم کوي، بیا راسي وای مولوی صاحب زما او خور ته زکات جایز دي چې زکات ورکم. نو چې خور ته ورکې نو لور ته ولې زکات نه ورکې؟ دا خو ستاسو پلار دنیا وتا ته در پاتې سوی ولا ستاسو پلار دنیا وتا ته در پاتې ولا ته خور ته زکات څنګه ورکې؟ نو دا ستاسو خور دا د لکه دوه ورونه چې سره شرکان دي شاپینګ سنټر لري، دا یو ورور ولاړ سي بل ورور ته زکات ورکې جایز دي نه دی جایز. او نو خور ته ولې ورکې؟ خور ته ولې ورکې؟ بس په ډول شپالوانه دي، په لونګي شپالوانه دي، په صدري شپالوانه دي. الته بیا چې وادي بیا زوم ولاړ دي درو زره کسان ما بنځ پرتګ غوندي کمیسا غوندي د خرطوبي نه ده. دا د بیا عقلي کار نه دی. لکه څه کوي یار، شرم هم څه شي دی، حیا هم څه شي دی، غیرت هم څه شي دی. او سل کسان نه استورور وسواره کمیس په واغوندي، بیا پرتګ په واغوندي، بیا غریب
څنګه شنه خره تورې خو ما کمزورې تورې وای او کبل تورې در معلومي ژغ بیا تی پیدا نو ما ډېر افسوس راته ودرېدی مال د چې د ما ته کیسه وکړ مولوي صاحب ما ته لاره راوښیه زه وکړم څه بچیان لرم خویندې لرم زما پلار زما کور والا نه او ورېره یې هم یاره د خدای په نامه تیم فارغ یې زم فارغ یم ګرد پالتوګان سره راشي ګرد پالتوګان زه د سندیانو کیسې نه درته کوم دا سپین پښتانه نه دي چې خالد بن ولید اولادان ما خدا ثبت جن کیږي والله تی په خبرو نه اس خبر دا سجدو خطا ما ته پته ده چې سړی خپل دوی لونه ولې پکې ور کوي په بدی کې یو سړی خپل لور ولې په بدی کې ور کوي بس بیا وای ډیر بد حال دی پزړو کې وای محبت نشته محبت واره ته د بری د باندې ووري لږ د امل خان قسم په خدای رحمت ته راغلی دا رحمت دی حق نور کوي خور حق نور کوي زکات کله کله مش په روزه کې نو مش کوم ملایان خلک چې په ناو کې مولوی ساز مالور ده ودکړې مې ده غریب ده زکات ورکولای سم لور ته زکات ورکړي لور دی به کروڑپتی ملایان خو خطا ایستاوه هغه لوی الله نه خطا وځي محمد رسول الله په دربار کې به د سترګې مړې نیولې او حال دا دي ځان ډیر پاک پیروزه دي ځان جوړه کړي پاک پیروزه دا خبر به نصر اخلاصي ان شاء الله العزيز هغه زه سړي چې څنګه کړو ولا بل مولوی صاحب ولته پر حافظان غیدلې معلومه پر حافظان غیدلې مال بل بیا به جمع ورېدلې ستات وای مو کې مار حافظان مستخمه خانه ده ویا دا خو بای چې نو دغه غټه مدرسې بای چې مفتي دای چې وکړه دا مال ته موبایل بند کړه د هیڅ چا پابند نه بند کړه مور موبایل دی مال بند سبا نه جوړه ستاسو پر په کرایه خو نه يم ناست چې کوم دندې کې ستاسو پر بس پرده پر اچو بند ک موبایل بند کما هیڅ چا پابند نه نو پیغمبر علی ټول ډیر خبرې دي چې درته وې کما مال پرلې سړی را مولوی صاحب څنګه نه پټاويږي ولې نه پټاويږي ما بس څه درته وایم یو سړی تعالی راځي ستاسو جاړي چې مولوی صاحب د خدای پار د خدای روی دی زما پلار زما کور والا نه پریږدي هم تا پستور ګلې دلې ما پستور ګلې دا خدای عبد الاباد پر طلاق دا د عبد الاباد پر په هیڅ صورت نور څه کیږي نعوذ بالله خدای نه خاصه کوي سړي خپل مور لر لاس ورړي سیس دا پر پلار د قیامت ته طلاق شي که یو سړي خپل لور لره نعوذ بالله لاس ورړي کور والا پر طلاق د قیامت که یو سړي را ولاړ سو خپل نزور لره لاس ورړي نزور لره پر زوی به د قیامت ته طلاق شي پښتانه دي پښتانه زه ازبکستان ته تلم تاشقند بخارا او سمرقند په خدای قسم د پښتانه دی ورته معلومي لکه سپي د انسانان دته موږ دا ازبک دی ورسه ګلمنډي چې کسه یو ازبک را ولا زموږ کور خدای براو کې د ازبکان وطن ته ایلګلې دی دا پښتانه خره ورته معلومي پاکستانیان اسلام آباد ولا موږ به قیم شي نه قسم د دې ژوند د دې کمال د دې خبرې د دې توبه بس نو سيج بالكايسر والوسيج لغون فكر دي سيج لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول فازان کې ډېر ثواب دي او په اول صف خبر سي اول صف ډېر ثواب لري الله رسول فرمایي ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لستهم الله رسول فرمایي ک بیا چیر داسې په صف کې زینو په اول صف کې بس سار بیا خبره وروره سار ته ودرې ما اپشنز ما وار دي نیک جنگ سيسو نیک ما تصف نه راکې ول جنگ ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ایک تاسو په دې خبر سواس چې د ګرمي په ګرمي کې د ماپشن په دا ګرمي کې ماپشن منځل راتل څو ثواب لري او پر کور بیا چار منځ نه وای کړي چې دا څونه لوی ثواب دی پسره خرمه کې سړی را روان پسره خرمه کې ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا ک تاسو په دې خبر سچ د شپې مخستن من څو ثواب لري په جمعات د سحار من څو ثواب لري په جمعات الله رسول فرمایي وای ک ارڅ کې دی هر څه ته براتله ک نور نو پس کې دل بل راغلی ولو حبوا پس کې دل بر روان به روان الله دل مان څه ټیم دی نو خو نه په خبر
کله کله چا څنګه دي اثر منځونه ولا بس مولي څلور منځونه په جمعه دي دا یو منځ کې څه کمزور یم کم منځ کې کمزور یم د سام منځ کې نو ولې نو البته د بل چا مزدور یم منځل ځان خلاصې صحیح سره دا نه د چته منځ ډیر شو کیو د دا فکر دی چې څلور دی وکړه دا یو نه کې معلومیږي څلور دی وکړه دا یو نه کې معلومیږي عشان نو بیا ولا دا یو ملا تکریم واره دی هغه بچ راپورته شي قضایي را کړسه ملا زو څنګه دا یو ته د بتوري ته ایست کړی دی دا الله رسول فرمایي سړی مقسم پرې وته اراده یې و چې زب جمعه ته راپورته کېږم بس ستړی وستومانو ور پرې وتل چې راپورته جمعه څه وي لمن سوي المره خطرې بس ولاړ څه قضایي را وګسو دا نه دی چې مقسم پرې وځي بس پرې وځي بس ان شاء الله پر نه بجې راپورته سم صحیح سو او داس په وکما قضایي براو کنه پر نه بجې دفتر لرزم خلق تاباس ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا رواه مسلم وبخاري لکه په دا ثوابو خبر سو پڅ کېدل بر روان اس پڅ کېدل در اوس مرته یو شل نه هیڅ کېدل یاو څونه مرزان د پاره په غور ګورو د الله رسول په خبر دی په آخرت هم خبر دی په المنظم خبر دی په ټول خبر دی نو یو ما ته دا کیسه چې دا غوړه شا بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صاحب فرمایي د خپل بابا سره روایت کوي وای ما یو سړی ولیدي هغه ډیر د رمه مایم درلود او ډیر د سارا ډیر شوقي و وای بیا ما ورته ویل مال ته خو رمم لري او د سارام ډیر شوقي خدای یو چم وکا فاذا كنت في غنمك او باديه فاذنت للصلاه تطلب بسو کې چیرې بس د منځه د فرخه مخازان کوا او فرفع صوتك بالنداء فزورك والله اکبر دا غوږ سره بیت په دې نه چې غوږونه بند اواز ډیر په زور یې فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه دا ته چې اذان کوي د استا اذان دبره ده درخت ده شګه ده جن دی انسان دی حیوان دی هر شي چې د استا ځغ واوري د قیامت پر ستا کوي درکې چې الله دا مؤمن دی دا مسلمان دی دا شسړی دا محق دا ټول بیا گواہی ورکوي چې څونه ځغ در کوم ځای هر ډبر هر شګه هر درخت هر جن هر انسان دا ټول د قیامت پر چیز کوي گواہی ورکوي وای ما ټول مال بس خامخه اذان وکړه اذان پیغمبر صاحب فرمایي شپانه چې کله د غره پر څوک ناست ورور په سونور د ګرځ بیا د اذان وکړي بیا د جمعات ودرې نو په څوک نسته الله رسول فرمایي شاته ملائکه راځي چې ودرېږي الله رسول فرمایي دغه جمعات یو په 50 سره دی ما ته تل منځو کوو دا یو په 20 سره دی په کور کې یو په یو دی او دا په غره کې چې د شپانه منځ کې اذان وکړي پر منځه د اذان یو کې بیا جمعات ودرې نو څوک نسته ملائکه راځي شاته چې ودرېږي مش پښتانه خو د جمعه ډیر خلاف جمعه بس امام ابو حنیفه صاحب فرمایي بغیر د جمعه المنځ کېږي په نور مذهبو کې بغیر د جمعه المنځ څه کېږي الته ورسي ورور یو سړی ولار دي شاته شذب شو ولاړ عربو دنیا له رسول الله زره خریله د پتلونی اغوست سر باندې یو شی نسته بغیر د جمعه د المنځ څه کېږي د مذهب وایي هغه یو څه مذهب دی چې زرم ضروري ده لنګوټام ضروري ده نو نه د خدای بیچاره او وای نو ابو سعید خدری وای دا ما د نبی علی السلام سوري دي خامخا اذان کوي جمعه المنځ کوي خپل اذان وکڅوک نه یا قامت وک بیا جمعه بدر الله اکبر الله اکبر زبردست اکساد الله څونه ثوابونه درکړي شخوندوم کی پیغمبر علی السلام فرمایي و چې څوک اذان وکي وله مثل عدل من صلى معه نو چې اذان وکي او بیا د پر اذان خلک رالو د منځه څو ثواب دی الله دغه مؤذن ترکی دغه اقامت والا ترکی دغه چا ترکی دغه د مسجد مولوی او د امام ترکی او دغه چې چا د مسجد جوړ کړی دی هغه تیم ورکی او دغه چې دا چا د او د سوبه برابر کړی دی دا د ترتیب د لیټینانو د تم خدای پاک دغه ثواب ورکړي صحیح سره یک سند ده یو بدنی دراوړې په مسجد کې یې شه د خلک راولار څو ګر وبو ډک کړه او داسې وکي المنځه وکي الله تعالی هم دغه ثواب درکړي د خدای خزانه ډېر عظیمه دي څومره الله دې دغه خزانه دي موږ نه پېژو بس خالي ما به خدای بخشي یو بدام نه یم خدای و بخشي دا نور خدای خبر د دې خبرې سو د خدای ډېر نه پراکټیش یو به ما و بخشي و بدا بل څه ټول نست پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله وملائکته یصلون علی الصف مقد اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای دا کوم څوک په اول صف کې ولر د ملائکه رحمتونه دعا ورته کوي یا الله آباد لري یا الله آباد لري ما څنګه نه ماجد یاره چې په ما به جبه شامپیونز او دا سب خالی د
دی په دویم کې درېږي د دونه چیز هلته زړه د انټینې رقشه ولاړه ده دی بیا دونه یا د پټاټو ریړۍ درولې یا دلته دی دوکان یې په 3000 روپۍ مزدوري دی ما ورسره نه راځي دی هم ډېر مصروف دی هلکه د بینک منیجر وای یو ډېر زوروره کارخانه دی وای یو ډېر غټ کاروباري وای موږ ویل د بین وخت دی د جهان پالتو دی په دویم سر کې ولاړ اول سب نه راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سړی حج لره په پښو روان دی یو سړی جهاد لره په پښو روان دی یو سړی تبلیغ لره په پښو روان دی هیڅ یو قدم دومره ثواب نه لري لکه سړی چې په دویم سب کې ولاړ دی اول سب خالي دی د دویم سره ولاړ شو روان شو اول سب ته کوي د دې ثوابونه د دې قدمو ثوابونه په هیڅ شي کې نشته صحیح زموږ هغه زاري ورته کوله اول سب ډکې اول سب ډکې توبه ما درته ویلو ټول خو درته ویلو او شنو پیغمبر اسلام فرمایي والمؤذن يغفر له مدى صوتي وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله اجر من صلى پیغمبر اسلام فرمایي دا مؤذن چې کله اذان وکړي نو يغفر له مدى صوتي دا چې در کوم ځای د درجه رسیږي او تر هغه ځای الله د مغفرت فرمایي تر کومه ځای د درجه خاص کر د لوډ سپیکر زمانه ده تر کومه ځای درغه ځای الله د مغفرت فرمایي یعنی دون قدر مغفرت فرمایي وصدقه من سمع من رطب ويابس چې هر شي د درجه اوریدل د قیامت د تصدیق کوي و یا الله دا موسن دی و یا الله وله اجر من صلى معه او بیا چې چال منځونه سره وکړي پر دغه اذان الله رب العزت ودته دغه ثوابونه نور کوي الله ودته دغه ثوابونه نور کوي خو خیر عزیزانو خبرې به سره وځدوم نه سبق ملي ډېر هم دی خو بس خدای پاک دې مستي سړی او داغه بعد ایمان شفان کوي داغه بعد اسلام شفان کوي الله دې مست هدایت وکړي موږ ډېر پر چپا روان یو بیا مې دا ویل زه در پنجابي بزرګ یم زه در سندي بزرګ یم زه در انګريز بزرګ یم دا خبرې بیا موږ نور مغرور جهالت فقر دنیا کې عیب دی جهالت او دا جهالت په پښتنو کې څونه ستا په قومو کې ستا او په پښتنو کې به خیر دی ول پښتانه دعوه ډیر لري چې کړي پنځه قسم لایان دي ډاکټران دي پلانای خو عام طور تقریبا په پښتنو کې چشتي دي جهالت دا یو واده راواخه څونه رواجونه دي اته کال یو سړی کښنولې دا خسر توای چې ما په 3 لک ډالر درکړې 3 لک روپۍ براوړې هغه چوکیداری کې 2000 تنخواه مثلا شپږ زره د میاس خرچه شپږ زره د میاس جمع کوي دغه ظالم د خسر نه دی دا به کاروباري میکروپتی بو می دا د په شپږ کاله د لور نور کوي ودا خپل زوم ته وای ما ته ما تا خبر سره کړي او روپۍ را پرک ظالم د لور ژوند هم تبا کوي د زوم ژوند هم مرتبا کوي ته د ژوند څه کوي څونه بد خلک دي څونه اول جمله راغلی ولمونی صاحب 2011 کې کوم په کله کې پوسټا کړی د پښپاش په ولا کړ په اوس مثلا 2 لک روپۍ کړی د نور لا پات لا خسر نور کې دا لور څه بی غیرت خلک دي څونه بی غیرت خلک خاصه ظالم ورته پروا نه لري راسه یا پیټي ضروري نه ده ورور الماری ضروري نه ده کارپټ ضروري نه دی کټ ضروري نه دی ورور بس ټیک دی ما یو بستر پیدا کوي دوی جوړه کاله پیدا ک پروا نه لري د سر سایه جوړه کوي یا معلوم نو در چا پاته د ماشين بنل لري د کالي ماشين بنل لري استری بنل لري کټ بنل لري خانه دي خراب زه خانه دي د خرطوبي خراب زه د لور دي ژوند ورته باکي لور دي تباک د لور دي پیغور کني غرزیدل به خدا ستا ژر راګرځولې زما د پلار سره خړېل کیږي صحیح سره قطعا نه مکوي خور دي ور کړی دا لور دي ور کړی دا په واسه پروا ډیره شخه نو پروتاره اس پروا نه لري یار ټیک انسان دی اوس نو خامخا خو هغه ریړی چلی هغه رخصت چلی هغه په 10000 روپۍ مزدور دی هغه په 10000 روپۍ چوکیدار دی ته د کومه خوا در پر کې ظالما بس نو شدي چې نسره کوي جاو حضرت ابو هريره فرمایله رضی الله عنه کوم رښتیا خبرې درته شروع کې دا سر به د چپی خورا کاټل کوم رښتیا خبره نو کوم ته شروع کې بیا کار سره خرابېږي هل بیا د کرایه ملا پیدا کې بیا ورته ناسیاس شتر واه بدر توای زړه بدر خوشاله کی والله کې در خوشاله کم چی دا د زریانو بستر راوړي څنګه را تکشیر صدا رقم نه ده خیر الله دې مشته هدایت الله دې مشته عفو الله دې مشته انسانیت را نصیب الله دې مشته فکر او سوچ او علم را نصیب الله دې د جهالت او وسایته خدای دې مو یې لور در قبول منظور وکړي الله دې پر دا ټول مرګ را کې چې مرو وای لا اله الا الله محمد رسول
درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.